अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दे वकी د صحت او عافیت جامه پتن زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د اصلي او نقلي انویټ پر رابطه باندې دا کله چې تاسو د خپل واټر پمپ لپاره نوې انویټ خریداري کوئ نو تاسو څنګه معلومول شئ چې دا اوریجنل دی کدا کافی دا یعنی دا اصلي دی او که نقلي دی دوستانو زه غواړم په دې رابطه سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفید معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته دوستانو انویټ په مختلفو نمونو او مختلفو سیزونو باندې دي خو د دې د پرنټ شکل او ډیزاین دوستانو دا د ټولو سره مساوي وي نو په اسانۍ سره څوک دا نشي معلومولی چې دا اوریجنل دی که دا کافي ده الا مگر هغه کسانې دوستانو دا معلومولی شي چې هغه مسلکي وي نو دوستانو په دې ویډیو کلیپ کې زه غواړم ستاسو سره دغه مهم معلومات شریک کړم چې تاسو څنګه کولی شئ اوریجنل او کافي انویټ په خپله معلوم کړئ او د کافي انویټ څخه ځانونه وژغورئ نو دوستانو کله چې تاسو نوې انویټ خریداري کوئ د خپل واټر پمپ لپاره که چیرې دا انویټ دوستانو اوریجنل وي او کافي نه وي یعنی اصلي وي او نقلي نه وي نو د آن کېدو یعنی لګېدو په صورت کې اول د دې په سکرین باندې 5 صفر یا 5 اته راځي د دې څخه وروسته دوهم د دې په سکرین باندې انویټ راځي د دې انویټ څخه وروسته دریم د دې په سکرین باندې پاسورډ راځي او څلورم د دې په سکرین باندې 50 هرتز فریکوانسي راځي نو د دې علاماتو څخه وروسته دوستانو تاسو په شئ چې دا انویټ چې دی اوریجنل دی اصلي دی کافي نقلي او ډي سي نه دی دوهم راځو دوستانو کافي یعنی نقلي او ډي سي انویټ ته کله چې تاسو ډي سي انویټ آن کوئ او لګوئ نو اول د دې په سکرین باندې یا دوستانو 5 صفر یا 5 اته راځي او دوهم ډایرک د دې په سکرین باندې 50 هرتز فریکوانسي راځي نو تاسو پوه شئ دوستانو دا انویټ اوریجنل او اصلي نه دی یعنی دا پیک انویټ دی دویم نمبر انویټ دی او دا دوستانو کاپی پیک او ډي سي انویټ تاسو د دغه ډول انویټ د خریداري یعنی اخیستلو څخه ځانونه وژغورئ او د خپل واټر پمپ لپاره خریداري نه او د ان کېدو او لګېدو څخه بغیر که دوستانو تاسو اصلي او ډي سي انویټ معلومول غواړئ نو دوستانو تاسو به د مخې کور د انویټ دا کولاو کوي او دوستانو تاسو به وګورئ په دې کې دوستانو دوه قسمه سرکټ لګېدلي دي چې یو د پاور سرکټ دی یو د سکرین سرکټ دی نو دوستانو د انویټ د اصلي پاور سرکټ او سکرین سرکټ کې په دې دوه نورمال سیز ایسین لګېدلې وي او دوستانو دغه ایسین ډېرې زیاتې وي نو دوستانو تاسو پوه شئ چې دا انویټ اصلي دی او کافي نه دی لکه څنګه چې دوستانو تاسو د اصلي انویټر پاور سرکټ او سکرین سرکټ په سکرین وینئ او کله چې دوستانو تاسو د کافي یعنی نقلي انویټ څخه کور لري کوي نو تاسو وینئ دوستانو د دې سرکټ لکه څنګه چې تاسو په دې سکرین باندې وینئ د دې پاور سرکټ کې ایسین وړي وي او کمی وي په نسبت د اوریجنل انویټر د پاور د سرکټ څخه او یا دوستانو داسې انویټ وي چې د دې د سکرین سرکټ کې بیخي ایسین نه وي موجود نو تاسو پوه شئ دوستانو چې دا انویټ چې دی دا کافي انویټ دی یعنی نقلي او ډي سي انویټ دی او اصلي انویټ نه دی نو دوستانو د انویټو قسمونه نن سبا درې قسمه انویټ دي چې A ګریډ B ګریډ او C ګریډ A ګریډ انویټ دوستانو دا اوریجنل انویټ دي او B ګریډ دوستانو دا درمیانه انویټ دي او C ګریډ چې دی دوستانو دا د کم ظرفیت او کمی کپیسټي درلودونکي دي نو دوستانو کله چې تاسو د خپل واټر پمپ لپاره انویټ خریداري کوئ نو A ګریډ یعنی اوله درجه انویټ د خپل واټر پمپ لپاره خریداري کوي او په نورمال ډول باندې د دې څخه د لاین ټایم لپاره د ډیرو کارونو لپاره په نورمال ډول باندې استفاده وکړئ نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د اصلي او ډي سي انویټ پر رابطه باندې وا دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کوي نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم